دا کخانی د جومات د مولا او د یو داسې ښځې ده د کومې نوم چې به چا اورېدو نو توبه به ایسته. د خلکو په نظر کې دا دومره بدکاره ښځه وه. آیا دا ښځه به خپل ځان صفا ثابت کړي خو نه ټول عمر به په دغه شرمېدو کې تیر کړي. د شپې ټیم و د افغانستان ښار کې ټول خلک ویده خو د جومات مولا مولانا حمزه په تیاره کې په یو محله کې روانو. یعنې دا حقه محله وه چېرته به چې رپیه نومې ښځه اوسېده. یو داسې ښځه چې د هغې نوم به چا اورېدو زر به استغفر الله وي او الله ته به توبه ایستله. یو سړي مولانا دقه شپه ولیدو او چغې کړې، ای خلکه، مولانا دغه بدکارې کور ته روان دی. چې مولانا د رپیې کور ته ورسېدو دروازې په مزه ووهله. رپیې نومې ښځې فوراً دروازه کولاو کړه. مولانا صاحب یې ولیدو داسې بې یقینه شوه او وی مولانا صاحب ته او د دې شپې مولانا هغه فوراً غېږ ته رانږدې کړه او ورته وی زه تا ته یو خبره کوم، هغه ډیره ضروري ده. رپیه داسې وړچېده او وی زما شان خلکو سره به مولانا صاحب سته خبره وکړي. مولانا صاحب ووی زه ستا دپاره نه یم راغلی، زه خپل ضمیر دپاره راغلی یم. مولانا ووی رپیې تا ته پته نشته چې ته څوک یې؟ رپیې یعنې ښځې ووی تا د دې خبرې څه مطلب؟ یعنې زه څوک یم؟ د مولانا سترګو کې اوښکې راغلې او وی تا سره زما هغه رشته ده کومه چې ما د دنیا نه پټه کړې وه. ته زما لورې رپیې. رپیې یعنې ښځې حیرانتیا سره ووی ستا لور؟ مولانا پړچېدو ووی او زه هغه ګنهګار یم چې ستا مور سره ما د یو ورځې دپاره نکاح کړې وه او بیا مې پرېښوده. د هغې وجې نه د ستا مور او تا ته خلک بدکاره ښځه وایي، ځکه چې خلکو ته ستا د مور او زما د نکاح باره کې پته نه وه. خلک ځکه تا ته بدکاره ښځه وایي چې د دې پلار نه دی معلوم. خو اوس زه دا ښکاره کوم چې زه ستا پلار یم. د رپیې یعنې د ښځې د سترګو نه اوښکې روانې وې او وی همې رښتیا وي د ستا پلار جومات کې اوسېږي او د هغه زړه د کاڼي دی. مولانا په ژړا شو او وی اوس نه لورې، اوس زما زړه هلته دی چېرته چې ته یې. په هغه شپه رپیې ته یعنې د مولانا لور ته د خوشحالۍ نه هارټ اټیک وشو او د نیمې شپې ټیم کې دا دنیا پرېښوده او وفات شوه. چې سحر شو د دې خبرې پته ټولې محلې والا ته ولګېده چې مولانا د شپې رپیې سره ملو شوی و. جومات د خلکو ډکو او وی مولانا صاحب مونږ ته پته ده چې ته ټوله شپه چېرته وې؟ او خلکو مولانا ته وی ته د منبر کېناستو قابل نه یې. مولانا په خاموشۍ سره منبر ته وختو، په اواز کې لرزه شو او وی نن به بیان نه یي، نن یو اعلان دی. رپیه یعنې د ستاسو په نظر کې چې کومه بدکاره ښځه وه هغه مړه شوه. دې خبرې سره په ټول جومات کې خاموشي شوه. د ټایم پس مولانا ووی تاسو ته هغه بدکاره ښکارېده خو هغه زما لور وه. دې خبرې سره د ټولو خلکو مخونه داسې کاڼي شو. مولانا د سترګو نه اوښکې پاکې کړې او وی زه ځوان وم چې ما دا غلطي کړې وه. د یو ورځې خواهش دپاره ما د رپیې مور سره نکاح کړې وه او بیا مې یو ورځ پس طلاقه کړه. دې خبرې اورېدو سره د ټولو خلکو په سترګو کې اوښکې راغلې. چې کله جنازه وشوه
او رپیې خخه کړه. ټولو خلکو د رپیې د قبر نه او د الله نه معافي وغوښتله او په خپلو الزامونو لګولو باندې ډیر افسوس وکړو او مولانم د الله نه او د رپیې نه یعنی د ټولو خلکو نه معافي وغوښتله او همیشه دپاره هغې ښار نه لاړې او دا کهاني په دې ځای ختمه شي. د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې په یو تور سرې هسې الزام مه لګوئ او پردې پې اچوئ. یو انسان په بل انسان باندې یو پرده واچوله الله هغه باندې او یا زره پردې اچوي او دا کهاني په دې ځای ختمه شي. ملګرو امید دی چې دې کهانۍ نه به تاسو څه سبق حاصل کړئ. او ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په نوي ویډیو کې. د الله په امان.